خوشحال سعادت وایي د اوسني حکومت په هکله زموږ فکر غلط ثابت شوی و، خو زه خپله غواړم چې ټول حقیقت ښکاره کړم. خوشحال سعادت د افغانستان پخوانی جنرال په خپلو تازه څرګندونو کې اعتراف کوي چې د اوسني حکومت په هکله د دوی پخوانی فکر ناسم و. هغه وایي چې دوی د مخالف لوري قوت او زړورتیا کم اټکل کړې وه. سعادت په څرګنده مني چې د جګړې په ډګر کې حقایق ډېر توپیر درلود. هغه وایي اوس په ډاګه شوي چې د حکومت ځواکمنې ډلې په ځانګړي ډول پښتانه جنګیالي د مرمیو او بمونو په وړاندې په پوره زړورتیا ولاړ وو. د په وینا د مخامخ جګړې په مهال داسې میړانه ښودل کېده چې ډېرو پوځونو یې تصور هم نشو کولی. سعادت زیاتوي چې د جګړې سختو شیبو کې دوی داسې مقاومت ولید چې هیڅ استخباراتي راپور یې سم انځور نه ورکاوه. هغه وایي ډېری وختونه یې فکر کاوه چې دا ډلې به کمزوري شي، خو برعکس ورځ تر بلې قوي کېدې. دی وایي د جګړې د مشاهدې وروسته ورته معلومه شوه چې د دې ځواکونو اصلي ځواک ایمان، انضباط او منظم تکتیکونه وو، نه یوازې وسلې. سعادت اعتراف کوي چې د دوی پلانونه او شننې د همدې ناسمې ارزونې له امله ناکامې شوې، ځکه یې فکر کاوه چې د جګړې اوږدېدل به د مقابل لوري روحیه کمزوري کړي، خو برعکس هغوی نور هم کلک کېدل. هغه وایي د جګړې په ډګر کې داسې صحنې یې لیدلي چې هر جنرال یې د تقدیر له مخې مجبوره کوي چې د خپل فکر اصلاح وکړي. د وویل د شجاعت هغه کچه چې دوی سره مخ شوه د سیمې په جګړه ییز تاریخ کې کمساری مثال لري. سعادت زیاتوي چې د دې ټولو حقایقو په درک سره باید دا ومنو چې پخوانی شننې او اټکلونه نیمګړي وو. هغه وایي هر څوک باید د واقعیت له مخې قضاوت وکړي، نه د خپل سیاسي یا احساساتي دریځ له مخې. په پای کې وایي چې هغه اوس په وضاحت سره اعلانوي چې دوی د دې ځواکونو د جګړې وړتیا ناسم اټکل کړې وه او غواړي دا خبره په خپلو خلکو ته ورسوي څو نور یې په اړه غلط درک تکرار نشي.